السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي و 11 ډلې دي چې د هغو په قبرونو کې براناوي او قبرونه به یې پراخه وي تر قیامته پورې. اول هغه کس چې څوک د مریضانو پوښتنې ته ډیر ځي. دویم هغه څوک چې د اوړي په ورځو کې روژې نیسي. دریم هغه څوک چې امداد کوي هغه کسانو سره چې هغوی ته مصیبت رسېدلی. څلورم هغه څوک چې د خپل مور او پلار تابعداري کوي. پنځم هغه ښځه چې د خاوند ترې ناراضي وي. شپږم هغه څوک چې محبت کوي سرداران د امت سره چې هغه عالمان دي. اووم هغه څوک چې ټول عمر یې په لوږه او تنده کې تیر شوی وي د وجې یعنې د فقیرۍ له وجې نه. اتم هغه څوک چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وایي. نهم هغه څوک چې په هر وخت کې خبرې کوي نو رښتیا وایي، دروغ هیڅکله نه وایي. لسم هغه څوک چې محبت کوي د یتیمانانو سره، مسکینانو سره، فقیرانو سره. یولسم هغه څوک چې سخي وي یعنې د الله په لاره کې صدقې ورکوي. نو ای مسلمانه که چیرې یو څوک مریض وي نو د هغې پوښتنې ته ورځه، ډېر ورځه، همیشه ورځه. دې ته مه وایه چې زه ولا تېر شه، بس چې چیرې ځې په زړه کې دا ولره چې الله به ماته اجر راکړي. د هغې پوښتنې ته ورځه. همدارنګه مور او پلار تابعداري کوه، هغوی مه خفه کوه، هغوی ځان نه راضي کوه. محبت د عالمانو سره کوه. همیشه لا اله الا الله محمد رسول الله وایه. روژې نیسه. همدارنګه همیشه رښتیا وایه. د دې قصه کې مه اوسه چې دا به تا ته فایده ونه کړي، بس دغه ځان سره یو قوي وعده وکړه چې به هېڅکله دروغ نه وایم. همیشه رښتیا وایه. همدارنګه محبت کوه د فقیرانو سره، مسکینانو سره، یتیمانان وي هغو ته تسلي ورکوه، مینه ورسره کوه. همدارنګه د الله په لاره کې صدقې ورکوه. نو دغه خصوصیات په ځان کې پیدا کړه. نو تر ټول نه سخت عذاب چې د قبر عذاب دی، الله رب العزت به تا ته په قبر کې رڼا راولي او تر قیامته پورې به ستا قبر پراخه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما به الله ته دا سوال کړو چې تاسو ته په دې دنیا کې د قبر عذاب وښیي، خو د دې له وجې خطر دا و چې تاسو به دا مړي ښخول هم پرېږدئ، یعنې دومره سخت ده د قبر عذاب. یعنې لومړی منزل یې همدا ده، که په دې کې کامیاب شي وروسته ټولو منزلونو کې به کامیاب وي. نو الله رب العزت دې وکړي چې دغه صفات په ځان کې راولئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.